ډېره وګرځېدم ما ته هېڅ نوکري میلو نه شوه زه تا ته او بچو ته ډېره ملامت یم چې تا ډاکټر له نشم بوتلی او بچو له روټۍ نشم ورکولی ښه شوه شیرینۍ چې ته په وخت راغلی زما نن طبیعت زیات خراب دی یا خدایه زه خو د خپل خاوند بېوسي نشم لیدی او د بچو لوږه نشم کتلی د داسې ژوند نه خو مرګ ښه دی مرګ شیرینۍ بری چرسی کدی نہ مرسی اور اگر مرسی تو ترینو آگے کرسی ریرا شاہزادہ پٹادار تھا سرے دودتا خیلی دودتا واشنا چې چرس دی دودتا ونه خیلی کنا نو دا آغا چرسم دی خدای بی خوباسی دا چرسو دی خدای بی خوباسی نشا خود بوتل وایا چې سړی پاوا ګرځي پاوا د نشو دی خدای بی خوباسی خبرې به تماشو کوي د تماشو تماشې خو پډک جیب کېږي پډک نه دا موږ د تشپانې خپل او زموږ سره پیسې نه ځه نه 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 لا تا ته مې ونه ویلي دا خو مې هسې هوایي فیرینګ وکړو هسې هوایي شهبازیه زه په تا ښه پوهېږم ته ډز اسمان ته کې خو ګولۍ دلته د یو نه یو په سر راپرېږدي واشنا د دوی مثال خو د بنې دی یو نه یو ټپ خو به ضرور کوي خبردار شهبازیه بیا ګوره داسې خبرونه کې په کور کې مې بند بدي شي او په حجره کې مې تربور Oh, good shot! Good shot! That's wonderful, yeah. اوهو خو خو نه شوې ته دا ټول ګپ دی خاصې ګپ دی قسم دی والله کټې
बस डायरेक्टर साहब नो शूटिंग बस सबा को अलग आसिम खुश शो तासु पैकअप कई ओके पैकअप दे अलग सामान राखून कई राजा ड्राइवर सादी वले खपाई गुदर ततलम ओबा मेरोड़ी मंगेराना माचो ओहो साजी तो यो मंगेरा शी संभालोले न नूर बसौकी मंगेराना माचो दुमरा कमजोर नेमा खुद लास न मुखै दो माचो मैं बिल्कुल खपल लाला ततली और चाल खरट जवाब वर्की ना जमू په خبرو کې لالا د کمرا ټوب کو ستا لالا ډیر روان مارغه دی سما د زړه د پنجرې نه هر وخت ټوپونه وخی اړو ګیریږي پکې نه ما خپکېګا سما کېدو والا بابي زبا مې مور ته وې وزري به نه کټکی بیا به ستا د زړه د پنجرې نه به چرته نزي واده درته یادو واده ته خو ډېره بې شرمه بخیر شهزاده چرته رواني زه مې یار نه ګوزرې ته شهزاده یو خو ته او اجرای هرشته نن دی هغه مور من کر راغلی و غریب ډیر فریاد کول استاد لاسه و یار په اجره کې ناسو چرسونه سکی دا په کور کې لږ غوبل جوړ کړي چې لا استاد تر کور هم دارو راسېده غریب هم رښتیا وایي کنه یار ستا خو ناس ته پاس خلکو سره نه ټول غلط خلک دي یار خبردار چې مونږ ته غلط خلک ونه وایي تا ته ساجي وایم چې غلطه ته غلطه نه څه ورته چپ والکه دا تاسو څه کوئ دا د جګړو کار نه دی هغه ماته نصیحت کوي ماته او ځان ته خیال نه دی چې په کومو لارو ساتو دا چیزونه وخته کېږي دا وګوره نیکه خو زمانه ده اے میڈم تو دنیا خلق کو تب پر زبانی گڑے گی نن ماتم گڑا چھکنا بکواس تے بند کا بدتمیزا نخرے مکو میڈم زناور گیا دا پارا پیدائی اور ڈما گڑا دا پارا کو تک دا سنڈا دا پارا پیدائی نن دا پدیلا کی گڑا کی گی خدا غی نا ستا سراته نیغ نیغ ګوري اخوا شمړې د مخې نه مې عجیبه لکه زه دې همیشه د خپل سترګو د وړاندې لیدل غواړم او ته مې خوا کول غواړې وره کلی دی څوک به مو ویني او بدنام به شو چې دومره د بدنامۍ نه یارېږي که نه نو په کور مې کښېنم او د کویدنم پوره 3 کال وشو او ښه په مینه محبت مې کړی د چا څه پروا ساتي اوهو خدای خو دې بیخ د دې موبایل او د دې ډرامو وباسي اشکان یې دومره ډېر کړي دي چې لیلا او مجنون یې ځان ته په تماشه کوي فلسفې راته مه کوه ښه په مینه راته وګوره ګینې چغې وهم خو دا ټول خلک ځان ته په تماشه کوم یا خدایه پاکه و چې د کمې بلا نه خلاصېږي نو نیغ ورته ودرېږه ای ها ښه راته وګوره ښه سترګې مه کاڼې کو سم ګوره ای ها
स्ताद नाज़ियम ज़िका हसी द हर चाना बेनियाज़ियम द क़यामत वादा दिलंडरा तकी ख्वा ज़िद दी फ़रीब ढेर दूर व दराज़ियम दुनिया राशा ख्वाला 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 ज़माराशा प्रीका 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 दुनिया राशा ख्वाला 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 ज़माराशा तर पसिमरामा तर पसिमरामा तर पसिमरामा तर पसिमरामा तर पसिमराम ज़मा ज़्वंदुन sta muhabbat de dar pasimram zama jwandun sta muhabbat de mina 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 pati dunya janat te janat mina 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 pati dunya janat mina 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 pati dunya janat te janat mina 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 pati dunya janat मक्ची मिस्ता कतले इस्लामी पता बैलले मक्ची मिस्ता कतले इस्लामी पता बैलले बगेल ताना यारा माँ बांधी क्या मते मीना पदे पदे दुनिया जनते 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 रावಳ दिदन रावಳ जारू कणे मितानांदे औरूरू बारांदे रावಳ दिदन रावಳ जारू कणे मितानांदे औरूरू बारांदे रूरू बारांदे रूरू बारांदे रूरू बारांदे रूरू बारांदे तबज़ औज़ान लुके क्रमज़ तान बटूल जहां लुके क्रमज़ कर तबज़ औज़ान लुके क्रमज़ तान बटूल जहां लुके क्रमज़ माल गवाले माल गवाले माल गवाले माल गवाले माल गवाले स्ताद मिनी ता कीमत दे माल गवाले स्ताद मिनी कीमत दे मिना 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 पति दुनिया जन्नत ते जन्नत मिना 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 पति दुनिया जन्नत मिना 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 पति दुनिया जन्नत ते जन्नत मिना 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 पति दुनिया जन्नत तूरुस्तर गुना दिलरी का पिचकी द गुलून नासकी रंजूर दीकड़ामा द गुलून नासकी रंजूर दीकड़ामा द तूरुस्तर गुना दिलरी का पिचकी द गुलून नासकी रंजूर दीकड़ामा द गुलून नासकी रंजूर दीकड़ामा दमिनी औ आशिकान यू मुंग पयो औ बल कुर्बान यू मुए गनी द
पटोल जहानु चते सकात मिनी नुम पटोल जहानु चते मिना 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 पति दुनिया जन्नत जन्नत मिना 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 पति दुनिया जन्नत मिना 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 पति दुनिया जन्नत जन्नत मिना 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 पति दुनिया जन्नत पमाग्राना परवाद चामक्र जानाना परवाद चामक्र जानाना मिना दास्ता द पमाग्राना परवाद चामक्र जानाना परवाद चामक्र जानाना ज़्लमे मुखलिसा मा सरस्ता मानते वही मिना पदे पदे दुनिया जनते मिना पदे पदे दुनिया जनते मिना पदे पदे दुनिया राशा ख्वाला 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 समाराशा दर पसिमरामा दर पसिमरामा दर पसिमरामा दर पसिमरामा दर पसिमरम जमा ज्वंदुन सा मोहब्बत दे दर पसिमरम जमा ज्वंदुन सा मोहब्बत दे मिना 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 पति दुनिया जन्नत जन्नत मिना 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 पति दुनिया जन्नत मिना 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 पति दुनिया जन्नत जन्नत मिना 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 पति दुनिया जन्नत मोर उसकी तबीयत संग है अस्सलाम वालेकुम मोरे دا مخترانه ولې واړو مخبل نه اړې نه ټول ورځ خوشې ته شي ګرځي نه سکار نه روزګار نه د مور خدمت اخر ته کیس بس بس د مور چمچي لا کور ته راغلی نه چې راته شروع شوې ځان نه راته نصیحت خان جوړ کړی چې ښه خبره د کوم در باندې بده لګي ګوره روه جون په دې خوشو ته شو نه تېرېږي څه کار کوه څه مزدوري کوه نو زه څه وکړم چې سره تعلیم راته نوکري نه میلاوي نو څه کې استاد ټاکې وچلوم ګوره یار په مزدورۍ کې څه شرم دی دا زه سره د تعلیمه چولې نه خرڅوم ښه ده یار زه به مزدوري شروع کړم خو دا راته ووایه چې زه به کومه څه ګوره سبزي منډۍ ته ځه هلته مې سبزي روړه هغه خرڅوه ته ګوره چې خدای څه کوي هر اوس سبزي خو به ځانله خرڅوم سبزي علم او د سبزۍ لپاره ما سره پیسې چېرته دي داسې کار دی پیسې بدله زه درکوم دا واخله د الله نامه واله او روزګار دې شروع شاباز یه مرغاب دست بالا معلومات چه و کلان ظالمون هر دست ساتی شاهزاده نخکریه او چرده بایی کورکی بایی اس برایش آره زمین ده دربار شاهزاده راغله سلام علیکم علیکم سلام یره یا شاهزاده ده خود تشت جامعه نور پیس کی نه ده لکه د اصل لکه د خزو ټک وشتلې کې صفا خبره کوه اخر څه چل شوی دی دې په دې خبرې چې تا ورته ویل د شهید خان نوې فلم بلګي هغې له به دې بوځم نه نو دا فلم ولې د خوراک شی دی چې خلک به وخوري او موږ به پاتې شو شهزاده اشنا د زوړ فلم مثال د زوړ سړي وي او چې زلمی ډېرې ته راشي که نه نو زوړ درومي وبشي یار لږ د پیسو کمی دی بیا ژبه مه کوه چې پاتې پکې راځي ستاسو ډیره ډیره مهرباني چې تاسو هغه ورځ د بدمعاش نه بچ کوم نه جناب دا خو زما فرض ته خو به خفه شوې هغه ورځ زر لاړم اصل کې شوټینګ و زما خیر دی جی
هیڅ خبره نه ده. د نن نه پس به موږ دوستان یو. شهزاده څنګه کېدلی و؟ دلاور خانه هغه مور مې د کش پیسو پسې رالېږلې ومه چې وایي هغه د کش پیسې ترې نه راوړه. شهزاده تا سره تکلیف کوم، ما کور کې پیسې ورکولې اوس به یې دروړلې. یاره دلاور خانه د کمې ښځې چې کش وتی دی که نه نو راغلی ده په کور کې هغه بد حل جوړ کړی دی چې بس مور مې راتل چې په منډه لاړ شه او دلاور نه د کش پیسې راوړه.
ښه واله هو پوره 4,000 روپۍ خو شهزاده دې ځل دې مور ته ووایه چې یو کیش خو راکړي که نه بېغمه شه دلاوره بېغمه شه زه به مې مور ته ووایم دې ځل به دله خامخا څه چل ټیک شو الله پاک مورې ګل باچا خو ما له لاره کې د کش پیسې راکړې وې خو څه اوهو مورې ما څه جواري خو پې نه دا کړې خو 2000 روپۍ رانه پکې لګېدلي او دربه کم دله کاش چې 10 پیړه تاله ما پوړې پوارې درکړې وې نو خو به دې راته دا دروغ نه ویل که نه او نه به د چا امانتونه خوړل نه به دې خوړل مورې 1000 ځل مې درته وویلې چې خوړلې مې نه دي نه مې دي خوړلي خو بس په کار مې ولګېدې راتلو سره راته چالو شي بس شروع کېږم به درته نه په زړه کې دې رانه اوبوس کړې شهزاده ته دې بوډۍ مور ته او پېغلې خور ته نه ګورې بس شهزاده بس چې ګټلې رانه نه شي نو نور ته هم نه رانه مه راکوه مه راکوه ګوره مورې صفا خبره کوه بانې مانې راته مه جوړه که په دې کور کې دې نه یم خوښ خو چې نه راځم په حجره کې ستا بدي شم په کور کې ستا بدي شم راتلو سره راته شوروي اخر زه چېرته لاړ شم چېرته لاړ شم वालेकुम सलाम हाँ वावरा जब पर शूटिंग माने मारे यो फोन कार्ड पकार दे कार्ड वले نجي نه زګورم واسه کې ما ویل شي دا وخت زموږ په کلی کې دکانونه بند دي خزه پرېدا نجي خبره تاسو هم کوي زګورم کنه زګورم چې دکان په کلی دارې پاسې د مخه او زه اوکې درلېګم اوکې خدای په څنګه خلک دي سګورم په کار وځو سخیره دي شرم خبره ده ترى بس تشوفوا السلام عليكم وعليكم السلام جي زور تاسو در روان دي مال روان دي خیر خو خیر دی جی بس هغه مور مې لګا نه جوړو لګي پیسې پکاره سورن پس به درکم ولې نعمل خان ما سه جیب کې 300 روپۍ دي نیو وتال درکم نیو ځاسه جیب خرچې راکې مهرباني ہے مهرباني خدای یار په ما د ډیوټي نه وخت لري زه ته لاړم مهرباني خدا
نیکانو د کارت کار پوه شو کوم چیز یې جوړ ورته وکړو वले जी सब नूर नहीं सारे की वले खैरात दे कड़े रे सब वो बस मुजरावा और खात पाशो सालिमा माँ खुएल ची बियावरी का लवीनम वले ताज़मख की कमरे की लीधे हो नकुस कल दखाना न पवादे की मिंदले ले और पया नजर दे ला नजर उड़े हो दा डायलॉग बड़ी सुमरा खाल को तवेली होता बापे से परवाह नहीं करी बिया माना वाले तमाशा दमना डेरो खोखी खुदा डमियो खोखी खो खैर कला न कला दल तराजा और दरना दातिया रबला खाना पप्पल दिदन रोखाना का ओए उस बापा के ला बाला खानो तमजुराल पयो फिल्म माने फमोर दूर बीजा तकई चुजर दसुया कजामा माने
یو مشوره دله در کوم او هغه بالکل مفت ده 1 روپۍ هم درنه نه چېرته غواړه سامه وګوره زړه به هم دې خوشحالوي او جیب به هم دې ګرم ما سره څه شي که را سره لاړم شي جارو به واخې کاټوی به پاخې جامې به وینځې همدکه د خوشحالې کورنۍ ژوند راښه دی میډم काश que زموږ ګډ مو په قسمت کې ستا غوندې د کور جوړوي دا به څه کېږي خدایه سوی مې په زمانه دی نصیحت پې اثر نه کوي پېغله یې راته په کور ناسته ده زه څه وکړم خدایه زه څه وکړم ته یو کار ولې نه کړې شیرینې ځوان زوی چې کله به دغه شي نو په خپل کې ولې زنځیرونه اچول پکار ده زنځیرونه او د واده زنځیرونه واده هرلوکه چې د کور او د ښځې غم ور په سر شي نو په خپله به سمدم شي واده هرلوکه شیرینې واده لکه دلبر خان د کله نه چې زما واده شروع شوی دی دا خو د شرابو بیخو بنیاد ویستو ماړه یار شهزاده نر یار او نر نشه څوک هم نشي پرېخوستی خو تا ته یو خبره کوم چې پر دا چرس نن ولس کې ځکه چې د واده شپه دی ده واشنا ملنګي نشه ده ملنګي په ښه شپه ورځو کې څه بیا شانتي سوري خو ګوره پرون شپه به درنه ګوګو جوړ کړي ګوګو داسې وی یار ګوره یو خبره ده چې د چرسو نه بغیر زما یو منټ هم نه تېرېږي ګوره اشنا سمه خبره درته کوي مسکه چرس که زما منې خو نن د دې بوتل مزه واله نه نه یار داسې وی زه شراب مراب نه څښم او ګوره اشنا په دریاب ورګړې وایي چې خپې مې لمدېږي دا ته څه د ماشومانو خبره کوې دا څه یې شهزاده ته په نشو کې هم دا فرق یې خو یار ګوره اشنا په یارانه کې چې خو مو دا څه وایي اشنا دا خبره چې راشي که نه بیا د یارانې خوند ورک شي مړه دومره مسکه اشنا خو یو پیک ولګوه ګوره شهزاده اشنا دا یو پیک وڅښه خوند یې درد نه کو که نو خو مې څښه دا ټول سور دی خراب کو مړه پرې چې دا بوتل دې ځمکې ته راوبخوم نو پرېږدې دا یار خو خفه شولې هندو یې د یار دپاره غټه غوښه خوړلې زه به نن ستا دپاره د اطرافي اوبه هم وڅښم
مورې چپ چپ چې شور نه وي زه شور خو نه غواړم ځکه چې نن زما کور ته د بل کور جینۍ راغلې ده خو زه هغې له په دې شپه خفګان ورکول نه غواړم ځه نورې خبرې به سبا ځه ته که پردې ته ولاړې چې د مور شونډې به په مینه ستا ته هیله وشي داسې هېڅکله نشي کېدی هغه ځکه چې د مور د مینې او ستا د دې په منځ کې د شرابو دیوال ولاړ دی مخکې نه ورک شه چې ما ته مخ ورکړې ورک شه چرا باندې نسکې څه بچی ته خو چای نه څښې ته خو شراب څښې هغه شی وغواړه کوم چې ستا خوښ دی هغه ځای ته لاړ شه کوم ځای کې چې تا ته شراب میلاویږي او کوم ځای کې چې تا ته شراب میلاویږي اوهو مورې ته تر اوسه له ما نه خفې نو څه وکړمه په مینه باندې ستا غاړه کې سرو ګلونو هار واچومه او یار د خوشحالۍ خلکو ته ووایم چې زما زوی شرابي دی شراب څکي اوهو مورې یو خو چې ته یوې خبرې پسې ونښلې که نه نو بس بیا به ورپسې وختې د روټۍ په ټایم کې هم ستا دا خبرې او د چیو په ټایم کې هم ستا دا خبرې ځه راته ګوري زه تا ته نېغ نه ګورم زه ستا لاسونو ته ګورم پکې د بیمارې مور دپاره دوی شته که نه خیر ته څه بکواس په لاسونو کې دوی لیونی شوی ته وتې وې زه وتې نه ویم زه چې څه ویم په هغې ته ډېر ښه پوهېږي دا راته ووایه چې د انسپکټر صاحب نه د پیسې ولې قرضه رسي نو لکه تا اوس زما سیډي شروع کړې ده په دې حرکتونو تا له شرم نه درځي په کوم حرکتونو په کوم حرکتونو د مور د بیمارۍ په بانه باندې د خلکو نه قرضونه اخلي او وایي چې په څه ماله شرم راځي ګوره پیسې مې پکار دي نو د مور د بیمارۍ بهانه مې وکړه نو څه تندر راپرېوت یار څه له دې پیسې پکار دي ها څه له بس د پلار راته مه جوړېږه چې اوس تا ته ووایم چې زما سره پیسې پکار دي مورې ته جاړه ما دا بدقسمته دی د په قسمت کې ستا دوا نشته خو خیرې ورته ونه کړي خیرې ورته ونه کړي شابازیا زمونږ په دې کوی کاب کې د خاطرې څوک ده ولې دا ته نه پېژنې دا ستا د دوست خور ده که نه شهزاده درته یادوم شهزاده والله چې زړه رانه یوړو خو ځه خیر دا د کور خبره
وی چرسی آشنا تا بیګا دې را باندې بې شرمه نشه کړې وه په مور دې دومره بې عزته کړ چې بس ماشاءالله که شراب بې شرمه نشه ده نو دا چرس هم ډېره بې غیرته نشه ده خاصې مور دې ټیک وایي ستا د واده نه خو یې ځان بېغمه کړو خواته دې ورته د خور واده په سر باندې کړو او بیا ته کار روزګار هم نه کوې نو پلار مې مړ دی اشنا خو د بل سړي نصیحت را باندې ډېر بد لګي د شا خبره خو بار چا باندې لګي سبا د خبره خو یې درته نه ده کړې یار ګوره اشنا زموږ یار موږ در باندې خفه کېږو خو ګوره یو خبره راته کوم چې په کور کې مې بند بدي شي او په حجره کې مې تربور ښځه چې خفه کېږې را باندې نو اوس ته ووایه چې زه څه وکړم ګوره شهزاده ته یو کار ولې نه کوې داسې به د خور د واده مسله به دې مل شي او د سر نه به دې بوج هم سپک شي هغه څنګه ډېره اسانه خبره ده خو که ته ومنې څه خبره ده صفا خبره کوه چې مطلب هم څه دی صفا خبره دا ده زم چې ما سره رشته داري وکړې نو څنګه دې خوښه ده ما ته جواب را نه وخت چې زما جواب ستا په حجره کې تربور بدي شي او زما په یارانه کې د لستوڼي مړه بدي شي خدای کتو لالا ستا خدا ډېر خوښ و ډېر څنګه د بچلاړو هېڅ دې ما ته ونه ویلي تربور مې نه و ځکه مې خوښ و کنې زما خو په کور کې بند او په حجره کې تربور ډېر بدي شي او بیا د دې علاج ماله ډېر ښه راځي شماز پتنګ يم د سپین مخ دی ملنګ يم شماز پتنګ يم د سپین مخ دی ملنګ يم ستا د مینیور کې سوځي دل غواړم ستا د مینیور کې سوځي دل غواړم سم ستی کې دل غواړم او ستی کې دل غواړم سم ستی کې دل غواړم او ستی کې دل غواړم زشما یم بلیګم رڼا کوم زلیګم تلکا پتنګ زما په مینا کې قربان شه تلکا پتنګ زما په مینا کې قربان شه یا شکنا من جانان شه او یا شکنا من جانان شه مخ په تماشایم دا زکا په یارۍ کې دی خمار نشیم سیزلې مې خپل ځان دې ستا د مخ په تماشایم دا زکا په یارۍ کې دی خمار نشیم سترګو خمارو ته دې قتل غواړم سترګو خمارو ته دې قتل غواړم سم ستی کې دل غواړم او ستی کې دل غواړم سم ستی کې دل غواړم او ستی کې دل غواړم
बजना में वहले दिखालूना ज़ल्फ़ों के में खेदी गुलूना बजना में वहले दिखालूना यारत ज़मात पाकी मिने कदरदान शाह यारत ज़मात पाकी मिने कदरदान शाह या शकना औ या शकना मन जानान शाह ओ मन जानान शाह या शकना मन जानान शाह ओ मन जानान शाह पसड़ मेरा ख्वारशा जन जमा पुलिस पर लेका पपू जमीनत कई का औ पगू में वाले का हम उनकर जाना नज दास्तायम दास्ता पपा कमी नाज शैदायम साता इश्क दरियाब के डूबे दल ख्वाड़मा साता इश्क दरियाब के डूबे दल ख्वाड़मा सम 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 सती के दल ख्वाड़मा औसत के दल ख्वाड़मा सम सती के दल ख्वाड़मा औसत के दल ख्वाड़मा सम सती के दल ख्वाड़मा औसत के दल ख्वाड़मा मोरे पल्लस मिनटों के मेरे द कोटो का जमा को बादर है लुरी का ना ओ कोरा का मोदी बागी दानी द कोर का चुको द कोर का तक अपनी गिदिना का जारू वाली द लास्ट में ran जारू वाली कल्लू की मिंज द लास्ट में ran लोकी वाली वो ते तुम लड़ा जिले की गिचरा गनेगा अब ये द कोर का उनके बड़ी वाली थी और जमा खेस्ते इंद्रोनी द कोर ये बाज स्टार ने द कोर जमा दे वो जमा फौजी बागी द कोर स्टार ने तो बोला नावी का ने बागी वली नंदी द उजरी द डिप्टे ना वक्त छुट्टी शवसन आओ मोरे छुट्टी शवाला बागा उजरा मां हमेशा दा बारा परे होस्ता गंजे त चावे ची गंजे गंजे वाद दे दे फो गंजे वर्ते ची यकीन में नशी दे او उजरा पे खोदल यकीन में नशी मोरे टूल उमर दे पदारो बांधी बीजा था कड़े में नन खो में परिश्त्या बानी में बीजा था का वाकना शहजादा زویا مورا خدوی چې د بچو درو هم رښتیا غني خو زم باغه مېندګې ما وزنده‌باد مورې خدا راته وایا چې نن خو راته د روټۍ په ټایم کې خبرې نه کېږي کنه شهزاده زویا کستا خبره رښتیا وي نه بایم درته मोरी कस्ता होखी कना नु जबलाला ला गर्मी गर्मी चे पखेगम भाभी तब वला कस्ता पराठे पखेगी खबर नास तकीना पकला पराठे में बोले जपको औ चे में बोले जपको ओ मोरी नूरा बला सादिया मरी किसी दा को का बिल्कुल ना करी ओहो दावली भाभी पे देखो नो करे सो चुटोल कार बतकी अजो पकला नास्ते हां बस बस द यौ बल चमचो हां दे तो गोरा करा دا خبره پرېږه دې سار مم چینه د سکري لاړ شي دا چیر وړي د مور مې پته نه لګي اوس به بیا زماره د بریتو نه نیولې سدي وای بس دې د دې مخ نه د لاس لري کا دومره نرځوان نه دی یو ډزیوله ګینی پانسی کا کوم سوچ ما کوم نو مکه مشوره دراله راکړه دا پانسی په ټولو نه خي دا ترزوی دی ویشتو څنګه خو نه تصور چې په اجرا کې مې تربور ډېر بدي شي بېغورې راته وکړو او بیا تا خو ما نه ویشتې شهزاده ویشتو شهزاده چا ویشتو شهزاده ویشتو
والله يا شهزاده والله كنا نور د خزي د لاس ګرمې ګرمې روټۍ خوري ګرمې ګرمې बस बस पे मशू कर दे چې زما راتلو سره خود دیو انتظام شو یني بیا باندې ډګ ډګ منګي پریشان غراولای زئی کنه په دې وبو باندې ګنټه تیرا کا روټي راوړی کنه را باندې کم دا باندې کینا کله د روټي ټاکو کلم پکلا کینا ناسه کله وی روټي روړه کله وی چیرې روړه پکلا خو به ونه لیدي خبردار شهزاده تخدو کوششونه کې ستاسو یې قتل کړی دی نه انسپکټر صاحب دا دروغ دي زما زوی قتل نشي کولی د دلبر خان د تره زوی دی وجلې انسپکټر صاحب چې دا قتل ما کړی نه دی نو هغه په ما باندې دعوه څنګه کوي زما زوی ووایه ورته چې دا قتل ما نه دی کړی ووایه ورته ترور ستا په زوی باندې د موقع ګواهان دي شهزاده ته ولې چوپ یې دوی ته ووایه چې دا دروغ دي دروغ ووایه شهزاده دلته کیسو دا خو یې د مارغانو دپاره جوړه کړې ده او پکې ته ننوتې هسې وایم چې شهزاده به د حوالات په پنجره کې څومره خپئ شهزاده ودې کتل ماله د سفیر راکولو زور اوس ماله ته پته ولګېږي چې د سیرو څو پخېږي د سیرو څو فیضان جی سر تاسو داسې وکړئ چې ته ولدار په کلي کې معلومات وکړئ چې د دلبر خان د تره زوی شهزاده وجلی دی او که نه سر زما دا یقین نه راځي چې دا قتل به شهزاده کړي سر شهزاده وینا مطابق شهزاده د څو ورځې د کوره بهر هم نه دی وتی نو دا قتل یې څنګه وکړو ما ته خو د دې قتل شاته څه چال ښکاري خو د دې چال معلومات اوس تاسو کار اوکې سر نو بیا ورځئ هریا نشته مورې چې لالا باندې په کوم حال وي بچې لالا د خپلو بدعملو دې حال ته په خپله ورسولو وګوره مورې بابي هم خفه ده د سهار راس هېڅ هم نه دي خوړلي نه یې اوبه څښلي دي او نه روټۍ لیلا بچې ما معاف کړه ما خپل دوی سره دا زیاتې وکړو چې هغه ما نیازبین لوی کړو او تا سره ما دا زیاتې وکړو چې هغه بدعمله ته مې واده کې مورې شهزاده که هر څنګه دی سما خاوند دی سما نصیب دی او زه په خپل نصیب باندې ښه خوشحاله یم خفه نه یم لیلا بچې زه مور یم یوازې د خپلو بچو نه ستا هم مور یم ستا یوې یوې اوښکې سره زما د زړه نه وینې څاڅي ستا اوښکې به زه
تو یو دوته پرې نه دم تو یو دوته به پرې نه دم نو ته ما سره واده کول غواړې؟ او جی ته زما ډېره خوښه یې. زه ستا خوښه یم؟ او جی ګوره ما سره چې واده کې نو لکونه روپۍ به خرج کې. تاسو غم مه کوئ جی. زه به د واده دپاره خپل ځان خرڅ کړم خو بس تاسو ها وکړئ. پهله د پیسو بندوبست وکړه. د تاس جواري په مضبوطو پتو ګټلې کېږي او د مینې جواري د لکونو سره. صبر وکړه ترورې دغه ته ودرېږه. مشه شمروزیه ترور بیبي ته دا ټوله لار د ګلونو ډکه کړه او بیا یې هغه قدمونه ښکل کړه په کومو قدمونو باندې چې دا د خپل دښمن حجرې ته راغلې ده. خان چې کومو قدمونو پورې تاسو خاندئ هغه قدمونه د یو مجبوري مور دي. خان مینه درته کو زما په دې غوړېدلې جولۍ کې زما د زوی ژوند خیرات واچوئ. دا مور به تاسو ټول عمر دواګانې کوي. موږ باندې خو د مور دوا نه لګي بیا ستا دوا په موږ باندې څه ولګي. خیرات خو خلکه مفتو کې ورکړي. د جوړې نه راغلې بیا د جوړې خو څه قیمت دي. قیمت او قیمت ستا د زوی د ژوند پوره 10 لکه روپۍ قیمت دی. پوره 10 لکه 10 لکه روپۍ پیسو دپاره مه خفه کېږه دومره نه دي. یو غریبې کونډې سره به 10 لکه روپۍ د کوم ځای نه راځي؟ نه بله لار وکړه که نه زه به یې راته اسانه کړم. داسې به د پیسو نه هم بچ شي زوی به دې هم بچ شي. که داسې را خپله لور به دې ماله په سپاره کې راکړي. سواره دا څه وی خان؟ ساده پښتو یم ترورې ډېره ښه پې پوهېږي. زه خپلې لور پورته نشم غورځولی. ګوره ترورې د شپېلو والو د ستوانو نه کېږي. یا دې زوی بچ کا او یا دې لوره. ښه سوچ پې وکړه ترورې په فیصله کې تیزي مه کوه. خان په ما غریبې رحم وکړه. ولې ستا زوی زما د تن په زوی باندې رحم کړم؟ زه لاړ شه ځه بیا سبا ماله جواب راکړه. داسې کېدل به نه سبا څه ته وایي نن به دې ولې دا کیسه ختمه کړې وه که نه. که په دې ښار کې دا کل کالج وې نو ما به په تاسو دواړو باندې 12 پاس کړی. دا د شهزاده مور وه که اوس یې ویلی وی چې نه بیا به هم څه کولی. دا چې د شپې څه ټایم سوچ کوي زوی به ورته رایادېږي او چې زوی ورته رایاد شي دا به په خپله سوارې ته غاړه کړي.
रे पसी मिजरा की ताई कसजदा द्वाणु ताका उनका फिर बशमा व पाली 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 पाल में उगोरा जियम शराबी हाल में उगोरा जियम शराबी हाल में उगोरा दतुर घरो पसर में कले द जाना दे सनरे नरे बारात बारा दतुर घरो पसर में कले द जाना दे सनरे नरे बारात बारा दे सनरे नरे बारात बारा दे हे 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 आहा हा ओ हो आहा हा ला 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 गायस पुग मई मीठा आसमान की गायस पुग मई मीठा आसमान की नूर में बस बका तैयार काम छुटी तनुना व पाली 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 पाल में उगोरा जियम शराबी हाल में उगोरा जियम शराबी हाल में उगोरा कटी बचर तकर जम्मा द पारान स्पदा पपया बानिश पदाओ द मुसाफरो कटी बचर तकर जम्मा द पारान स्पदा पपया बानिश पदाओ द मुसाफरो पपया बानिश पदाओ द मुसाफरो تاسو او بچي مورې تاسو دلته سره راتلئ مور یم بچي څنګه د زوی لیدو راغلم ته څنګه یې سادي خورې خانه قربان رکیا ستا خور اندېږي ولې نه چې په دې حالات کې دي وینم دا تاسو څه ویرجاړه شروع کړې ده او بیا زه څه مړ خو نه یم لیلا ته دې له حوصله ولې نه ورکې زه خو به دوی له حوصله ورکم خو ته ماته ده ووایه چې ماله به څوک حوصله راکوي ما له حوصلې راکولو والا د تورو تمبو د شاته دی شاته دی زما زویه ستا لپاره دلبر لم ورغلی و خو هغې په روغه کې ستا خو اوس مرکې غواړي زه اوس پوه شومه مورې چې دلبري د هر څه ولې وکړل خو زه به د هغه دا ارمان هېڅ چارې پوره کېدو ته پرېنږدم داسې کومه مجبوري و ترورې چې تی زموږ حجرې ته په راتلو باندې مجبوره کړي زه داسې بدبله زوی مور یم چې همیشه رڼا د دوا په ځای د زړه نه هزار وباسي خو څه وکړم زه یو مور یم
پامار مې نشي پېرزو همدې یقین سره خپل کور ته لاړه شتروري چې ستا زوی به ډېر ژر ستا په کور کې وي خدای دې خوشحاله ساته بچې خدای دې سر بالا کا مه په تاڼو ګرځه او مه په کچرو او مه د وکیلانو فکر کوه زه پیسه او زما کار ډېره ښه ده زوی ډېره ښه ده نه زه سوچکاړي له خونې هم راغلی یا ښه څنګه راغلی ما ته ولیدې چې خفه نو ځکه دله رالم بس یاره داسې سخته مسله کې راګیرې مو نه پوهېږم چې دا به څنګه حل کېږي ما ته ووایه شنه کیدی شي دا مسله ده زه حل کړم غم مه کوه اشنا زه به یو داسې سړي له بوځم چې څومره پیسې دې پکاري دله به درکړي خو د کور په کاغذونو باندې به ګوته لګې
बशर खुद हर ज़वानी बने कड़े दे ताकू टूल जहाली बने कड़े दे पस्तर गुख मारो पस्तर गुख मारो पस्तर गुख मारो पस्तर गुख मारो तमे बादशाह ज़दे वज़ीरा यमा गुल रज़ा और तमे बादशाह ज़दे वज़ीरा यमा गुल रज़ा दिजड़ा ताज महल के दिसातम रज़ा 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 व रज़ा रज़ा शहजादा तोले खपे اسه رانا سدي خپل ژوند ته حیرانې چې نه مې په خپل ژوند کې چاته خوشحالي ولیده او نه مې چاته مور خوشحاله ولیده شهزاده دا خو جون دی ما ته وګوره زه یې وډم یم او زما مثال لکه د ټي وي دی چې مخامخ رڼا یي او شاته تکه توره تیاره یي خو خیر ته مه خفه کېږه الله بخیر شهزاده مورې ته او دلته ولې دلته زما په راتلو حیران شوسته د یو بدعمله زوی مور دپاره خپل زوی کتل کتل پکار دی خو مورې ته چوپ ولې وایې خیر دی جواب به هم زه درکوم د یو بدعمله زوی مور دپاره د هغې زوی جرخانه کې د جواري اډه کې یا د ډېر بالاخانه کې کتل پکار دی ستاسو دلته چې سړي وي هغه حقیقت ښه دی د یو مور سترګې خپل زوی د ډلې په خوا کې ویني او ته وایې چې دا حقیقت نه دی مړې ته ورته جیب ته لاړې هلته د روغتې دی د ډلې بالاخانې ته راړې او ته وایې چې دا حقیقت نه دی دلته راتلل زما مجبوري هم کېدی شي خو ته زما مجبورۍ ته کله ګورې ته خو خپله کې او د بل نه اورې بس شهزاده بس ډېرې مې ستا خبرې اورېدې ډېرې مې ستا په دروغ باندې کار وکړو نور مې په زړه کې زور ختم شو شهزاده ستا ډېر وخت دی که نه ډېر وخت دی نو بیا خپله مور خپله ښځه او خپله خور درته راغله مورې 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 زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتې زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتې ژوند لتا نه عبادت دے تد ژوند غرچینه تد ژوند غرچینه مور خوږې مورې نه مورې نه زه تا چېرته ویلی شم مورې ته خو زما جنت یې مورې ته خو زما د سترګو رڼا یې مورې ته خو زما د دوا خزانه یې مورې ما معاف کړه مورې ما معاف کړه
وی زبنوما او کوما زبسوما دا پما چنن راحت دے دغه ټول ستا برکت دے ستا غمونه ماته یاد دي ستا فکرونه ماته یاد دي ټوله شپه ماته دعا کړې ستا نفلونه ماته یاد دي زه دې ګل کړم ځان دې خاورې د سپرلي د باد وږمې زبا خلاص ورکم موړې کوم چې پتا وچت شوی پتا چې بکله شم نا جوړه ستا جړه ماته یادېږي ما چې ووینې تکلیف کې ستا زړګی څومره خوږېږي یو یو حق دې په ما غر دی دا به څنګه پوره کېږي ته چې نه خدای دې نه کړي زما ژوند به څنګ تېرېږي څه پوه شوې زه پوه شوم خان تیز غم مه کوه رمې پیسې زړې په حلاله ګټمه خو چې ګوره زر تر زره د کلي په جوماتونو کې د مرګ اعلان واورم هغه د کمه د کاڼو بندوبست کوئ ماله د پیسو بیا داسې وګڼه چې پیسې دې په جیب کې پرتې دي بیا زما انتظار کوه ستا د دښمن سر به ستا په خپو کې پروت وي عجیبه خبره ده ته وایې که موږ یې خپله نه شو وجلی لا دا یې راپسې راوست کمکله خانان همیشه لپاره دشمن له پټه غره ورځي خو سر د بل استعمالوي د بل څوک یې هلکه چې زما په لار کې ولاړې او داسې نیغ نیغ راته ګورې پېژنګلو دی کوم چې ته شهزاده یې او به کلم خود شهزاده یم ولې د دښمن نه نه یېرېږې څه چې دا سیر دې تڼۍ ګرځې شهزاده یو د هغه پاک الله د ذات نه یېرېږي دشمن پکې لا څه شی دی خو حیران په دې یم چې زموږ په دشمنۍ کې ته د کم پټي بادرنګ ستا په سر مې پیسې اخیستې دي چې ستا سر ستا دشمن له یوسم ښه نو تا زما په سر پیسې اخیستې یو مشوره دله در کوم او هغه هم بلکل مفته چې صرف د ټافیانو پیسې دې کټ کا او باقي پیسې هغه تور زنانو ته واپس کا یعنې دا خوله به دې د ټافیانو د خوراک قابله پاتې نه شي ګورم چې ستا خوله سلامته پاتې کېږي او که زما
وای وروره اخر زما د لور د رښتینې انکار ولې کې زه مجبور یم خورې چې د خپل لوی په سر څېره لیدل غواړم د خپل لوی په اوږه ټوپک لیدل نه غواړم مینه درته کوم وروره زما د زوی د جرمونو سزا زما لور له مه ورکو د جرمونو سزا به ستا لور ته میلاو نه شي خورې خو زما زوی به د دښمنۍ په اور وسوځې زه امید لرم خورې چې ته به ما معاف کړې وروره خبره خو واوره که نه شهزاده خدای دې دغه شان دې په سرو سترګو وژاړه څنګه یې چې موږ وژاړو خدای دغه شان دې په زړه هزار کړه څنګه چې زموږ د زړه هزار یې ستا په ډز کې به په سرو سترګو ستا خور جړېږي الله دې په زړه درد وه الله دې په زړه درد وه राणा څه سوچ کې شهزاده زه تا نه بغیر څه سوچ کولی شم ګوره راڼا څو ځل مې پوه کړی زما باره کې سوچ مه کوه زما ژوند خاصم برباد دی او ته خپل ژوند مه بربادوه چاته شریفه کورنۍ وګوره او خپل کور آباد کړه زما په دې خبرو چې ګورې خفه نه شي بارک شلالا اتورزن خودی سر وخوړو سره که په پیله ځل باندې د عقل کار شروع کړو چې ما نه دې مبارکي راکړله او خله چې کامراني سر وخوړلو اوس خو د سورې خبره پخه شوه زه به هم په دروغو باندې قسمونه خوړل چې شهزاده موږ نه دی وژلی نور صبر مې نه کېږي دلبر خانه شهزاده به زه په خپلو لاسونو باندې وژنم او د هغه خور به په زور راوچتم هلکه د عقل په کالج کې لکه چې نن د مفتو ډګرانې میلاوي دا د خور د راوچتولو خبره خو دې بلکل ټیک وکړله چې دا خور یې موږ دلته راولو شهزاده به په خپله د مرګ خولې ته راشي څوک یې تاسو جنجان دي یو ناوې د نه جوړو او د ځان سره دې بوزو ولکه جنۍ خو منډه که راویې دې خدای چې ته په خیر راغلې ما په کچکول پتري وخل در پسې تلمه د یار نه مې تربور جوړ شوې او تا ته ښه پته ده چې په حجره کې زما تربور ډېر بدي شي تا خو په حجره کې تربور بدي شي خو ما هم درته ویلي که نه چې زما په یارانه کې د لستوڼي مار بدي شي او مار نه خلک په سر باندې خپل دي لکه داسې
शहजादा तो तो خو جیل کې وکنه وکه مکلې زه په جیل کې لا کلم زه خو تا سره وم سو ما سره وې او تا سره ستا په سوچونو کې ستا په خیالونو کې او ستا په زړه کې لکه شهزاده دا ته چېرته روکې ایمل خان تا ته خو پته ده چې پولیس راپسې لګېدلی ځکه سیټ ته کېږم زه هم روان یم ډېرې ته وګوره تا ته ما ویلي چې دې خوشو تشو سره ناسته پاسته پرېږده خو تا زما نه منله اوس خو ارمان کوم یار خو څه وکړم بس وخت تېر دی ما ته وګوره ته رښتیا خبرې د خور واده دی واده دا څه ویلی ولې تا ته مې مور نه دی ویلی ښه ما ته خو مې مور نه دی ویلی ښه ده یار زه لږ کوره پورې ورځم पाते रे और ताला जान नहीं दे यार कड़े ये बंदा नहीं जोड़ा कड़ी लेला लेला लुड़ी दादा जरा कोई नहीं यार कड़ी मोरे आखिर तो जरूरत पाते न शो वाली सका मोरे जे आगा खलको द वादा ना इनकार को आखिर वली आता से कमोरी जे हुई तो शहजादा दा हर सब पता लगी दा हर सब पता और तो लगी दा लाला खुशालो काटिना सादा सब खुशाली पर हम बदलेगी सब नसीब दोनों खराब कर दे फातिरों का तमाम का सब तुम शाजा तुम पखपल मोरे पखपल जांदर तलुगे क्रम का जांदर तलुगे क्रम मालो जर दरना कुर्बान क्रम कखपल सर दरना कुर्बान क्रम शायरी में दर नजार शा जिंदगी में दर नजार शा खुशहाली में स्तार ज़ादा दाजवानी में दर नजार शा का सजदा दर ता जायज़ वे वो ज़मान खाना काबे मोर फगे मोरे मोर फगे मोरे
چرته روان یې؟ تا ته ولې ویل چې چېرته روان یې؟ پیسې دې څه کې؟ څه پیسې؟ په کومو پیسو دی چې دا کور ګاڼه کو هغه پیسې؟ هغه پیسې نه نورې څه وکړم تا دې درکړم څه راکې خو به خامخا ولې چې مونږ ته د ګاڼو ضرورت نشته. تا ته به ضرورت دی ما ته ضرورت شته اغوشه والله که نه دا پیسې یوسې څه شی ما دې خدای وایي چې درنه یو څه مورانه ته واخله خله ته یم چې پیسې ته نشي وړی. چرته روان شهزاده؟ زما کور ته یار او د خپلې مور نه معافي غواړم د هغه ګناهونو کوم چې د ځوانۍ په نشه کې زما نه شوي. خو ستا مور او خور یار اوس په هغه کور کې نشته. دا څه وی یار؟ زه رښتیا یم. راځه چې د هغې نوی کور درته وښیم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ته بیا دلته سره راغلی؟ هغه جی تاسو ویلو که نه نو ما پیسې راوړې. کومې پیسې؟ تاسو نه ویلي هغه واده دپاره د لکونو ضرورت دی هغې راوړي. ښه نو څومره پیسې دې راوړې دي؟ 7 لکه روپۍ دي جی 7 لکه. په دونه پیسو خو زما د میک اپ سامان هم نه راځي. زه چې چا سره واده کوم هغه ماله پوره د 500 لکو روپو چیک راکړی دی او د 1 کروڑ روپو یې راله بنګله هم واخیسته. دا چې په ما دې کور ګاڼه کوم اسو ما خو درته نه دي ویلي دا خو تا پخپله کړي دي. ګوره ما سره ټوکې مه کوه کینې والله دا زړه مې پړک وشوي. زه به تا سره ولې ټوکې کوم زه خپله لاره نیسه. چپ 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 خو د خدای ظالمې ما در سره څوک او دا ته راسره څه کوې؟ ستا دپاره ما خپل کور ګاڼه کړ ما خپل ورور وژل ما نه زما جنت وخواړو زما روح مړه شوه او ته وایې چې زه بل چا سره واده کوم. ګوره خانیه دا زما خوښه ده چې زه چا سره واده کوم ته پکې څوک یې یا به دې پولیس ته حواله کړم او یا به دې په اوچت بدماش دا مازغه ټیک کړم. نه داسې په اسان مرګ نه وژنم تا له به داسې مرګ درکوم داسې چې ټوله دنیا به دې عبرت اخلي. دا ستا د خور او د مور نوي کورونه دي یار. پته وه مورې چې ته به مانه داسې خفه شي چې نه به د معافۍ موقع راکړي او
نه به تر قیامت په خلا شي صبر وکړه یار شهزاده صبر لیکن بل الله رضا صبر خو زما مور کړو زما د زړه صبر خو زما مور کړو زما د نیک عمل کېږو صبر خو زما مور کړو زما د خور د سری جوړې لپاره خبردار شهزاده आवाज का पुलिस था खुदा غې نه مخکې به زه ستا دا مخ وړانوم د کم مخ دپاره چې ما خپل کور تباه کو د خپل ژوند نه مې دوزخ جوړ کو دا مخ کم مخ سره چې ما مینه کوله هغه مخ په کم مخ چې غریبانان مینېږي او مالداره پرې دوکه کېږي هغه مخ د کم مخ په وجه باندې ته د لکونو خبرې کې او د کروړو ټپې او چاربېتې وې دا څه کې ولې تا زما را تقریر به ونه لید دا تیزاب دی تیزاب په کومو تیزابو به چې زه ستا دا ښکلی مخ سېځمه دا عدالت ملزم اعمل ولد اجمل ملزم شهزاده ولد سلیم خان تعزیرات پاکستان د تحت لاندې د 500 د سزا حکم ورکړ دا څه چلو شو یار دا څه چلو شو تاسو 400 وکړه د چام هیڅ نه کړ او خپل ځان سره بد وکړ خپل ځان سره څه چې وشو ډېر ښه وشو یار عمل د لارې مل دی ښه پوهېږم چې دا نورس نه دا زموږ د میاندو ازار دی چې د 500 په شکل کې موږ ته دي او زموږ دا سزا د هغه ظلمو دپاره نصیحت دی کوم ظلمي چې د مور او پلار عزت نه کوي بدعملیان یې کوي په نشو تماشو کې خپلې ذمهوارۍ نه پېژني او د خپل خاندان دپاره د شرم باعث جوړېږي او د سرتورو دمو په بالخانو کې د خپلو تورسرو ارمانونه خاورې کوي او د طاقت په نشه کې د پردو خلکو وینې څښي او دا سوچ نه کوي زما نه وروستو به زما د تورسرې څه حال شهزاده یار زما خو په دې دنیا کې څوک شته نه چې زما ملاقات ته راشي ما خو ځان نه خپل لاسونه په خپله پرې کړي خپلې سترګې مې په خپله ړندې کړي خو یار ستا خو کورودانې شته که نه تا هغې سره ولې ملاقاتونه کوو سار به ورسره میلاو شم په بندو سترګو او په چپه خوله یعنې د هغې ګیلې به راته دا مرګ ډېر ګران وي زه د مور د زړه درزا زه ښایست د دې دنیا خو میزان خپله بدرنګ بدعملی باندې مې رنګ چې د مور نازاري شو تورو خاورو کې بندي شو